الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد صلاة والسلام رستا دي الله تعالى دي سپیڅلی ذات دي نه منلو په حقله دي ملحدینو او داهریانو استدلال. کمونستان داهریان او ملحدین وایي چې موږ په خپله د تصادف په منصب پیدا شوي، ټول کائنات د طبیعي قوانینو محکوم دي، هیڅ خالق شتون نه لري. دا ځکه چې په نړۍ کې په میلیاردونو خلک ژوند کوي، مګر یو هم الله تعالی نه دی لیدلی. نو د داسې ذات منل چې نه چا لیدلی، نه یې په غوږونو د ده اواز اورېدلی، نو کوم مجسم جسم دی چې موږ یې مسح کړو، نه یې د سماوي اجرامو په شان په فضا کې ځای اشغال کړی. نو په عدم او نش باور لیونتوب او سادګي ده. د تلسکوپ او کمپیوټري پرمختګونو سره نور په الله تعالی عقیده ساتل د ځان غولول دي. د کمونستانو ملحدینو داهریانو د دلایلو د رد په ځواب کې ملحدین په الله تعالی ایمان بالعدم بولي. دې ته ځواب دا ده چې یو ایمان بالعدم ده چې یو شی بیخي نه وي، او بل ایمان بالغیب دی. ایمان بالغیب دې ته وایي چې یو شی موجود وي مګر د سترګو څخه غایب وي. په الله تعالی ایمان بالعدم نه بلکې ایمان بالغیب دی. قرآن فرمایي الذین یؤمنون بالغیب. دا د مؤمنانو صفت ده چې الله تعالی فرمایي چې دوی په غیبو ایمان لري. د الله تعالی ذات غیب دی، وحی الغیب راغلی، جنت غیب دی، آخرت غیب دی، دوزخونه غیب دي. زمونږ طبیعي او فزیکي سترګې د دې توان نه لري چې په دنیا کې الله تعالی وګوري. البته امکان شته، مګر د الله تعالی لیدل زمونږ د سترګو په ځواک کې نشته چې احاطه ورباندې وکړي. الله تعالی فرمایي لا تدرکه الابصار. د الله تعالی سپېڅلي ذات ته سترګې نه رسیږي، وهو یدرک الابصار. او الله تعالی د سترګو خاوندان ګوري او ویني. په دنیا کې په میلیاردونو خلک میلیونونو شیان له لیدلو پرته مني، په دې شرط چې د شیانو نښانې لیدلې وي. د بیلګې په توګه د انسان مازغه که چېرته په لابراتوار کې ټیسټ کړو عقل پکې نه ښکاري. د انسان روح، انساني او نباتي حجرات، د ځمکې جاذبه، د مقناطیس او د برېښنا قوه، د ځمکې حرکت، د مادې الکترونیکي حرکت، د انسان سپرمونه، میکروبونه او جراثیم او واحد الحجروي حیوانات او داسې نور. یو ځای او یا یو هیواد نه لیدل د نشتون دلیل نشي کېدی. موږ د ټولې نړۍ هیوادونه خلاصه کوي، د خپل هیواد ټول ولایتونه مو نه دي لیدلي. زموږ نه لیدل د هغه ځای او یا هیواد د نشتون دلیل نه ګرځي. ژوند د روح د موجودیت نښه ده او یو کور جوړښت د معمار د وجود نښه ګڼل کېږي. محبت، خوشحالي، د انسان فکر او خیال یو هم د لیدو ول نه دي، مګر هر څوک یې د نښانو او لیدلو په اساس مني. د یو شي غیاب د عدم او نشتوالي معنا نه لري. دغه یو منل شوی حقیقت ده چې د موجود شي احکام په عدم نه تطبیقیږي. نو له همدې ځایه ویلی شو چې غیب او پټ ځان ته او عدم چې یو شی نشت وي ځان ته شی دی. دواړه یو د بل نقیض دي او یو د بل ضد دي. دغه د داهریانو، کمونستانو، ملحدینو ستره اشتباه ده چې د عدم احکام په غایب تطبیقوي. په همدې توګه د الله تعالی وجود له موږ څخه غایب او پټ مګر عدم او نش نه ده، ځکه چې د هغه جل عظمته ذات زموږ حواس نسي درکولی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.